نن ټوله دنیا چې چا سره ملاویږي نو وی پریشان یم او چې څوک هم د دعا دپاره یو مسلمان ته وی نو ډېر خلک په دې کې د پریشانۍ وی چېرې ډېره پریشانۍ دي راته چاته د بچو پریشانۍ وي بچي نافرمان دي بچي خبره نه مني بچي ورته رانیغېږي چاته د لوڼو د طرف نه پریشانۍ دي چاته مالی پریشانۍ دي تنګ دسته دی او چانه خلکو پیسې قبضه کړي دي څوک په حرام خورۍ کې مبتلا دي چاته د ښځې پریشانۍ دي او ښځې ته د خاوند پریشانۍ دي چاته د ګاونډ پریشانۍ دي دې سره به څه کوو د دې علاج څه دی چې دا ټولې پریشانۍ ختم شي نو زمارونو یو خو دوه قسمه پریشانۍ دي یو خو دنیا کې چې سړی اوسیږي نو څه نه څه تکلیف خامخا دنیا کې که یو سړی یو باغ کري ځمکه خپله ده او دې په هغې کې یو باغ نالکوي نو دې سره هم تکلیفي دې تکلیف ته به دې غاړه ږدي دې به وبخور کوي د دې باغ حفاظت به کوي د دارو درملو غم به وله کوي د شپې به هم دې پاسې چکر به لګوي څوک ته میوه نشو کوي مارغانو نه به هم ساتي نو دنیا کې چې خوشحالي کله هم سړي ته راځي او یو باغ نه میوه حاصله یا هر قسمه خوشحالي وي نو تکلیف په خامخی واحد جنت ته چې هغې کې تکلیف نشته لیکن یو هغه تکلیف دی هغه مصیبت ته چې سړی ډېر زیات پریشانه کی او ډېر خلک د هغې نه شکایت کوي صاحب بچي مې نافرمانه دي زه څوک یم زه خو د بچو د لاسه په ټینشن کې پروت یم د ښځې د لاسه ښځه خاوند یادوي ګاونډي یادوي دا ولې رونو مونږ الله ير کړی دی او قرآن شریف کې الله پاک فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا چا چې زما د ذکر نه غفلت وکړو زه ير کړم دنیا ته مخ کړه ما ته شا کړه نو جون به وله تریخ کم تریخ دی به سارم خپی ماښام به خپی د ده به کورم جون د پریشانۍ وي او بار بیم جون د پریشانۍ وي دی د دنیا جون تریخ دی او آخرت کې بسی ونحشره یوم القیامت اعما قیامت پر ورځ چې دی پاسوم او بیا حساب کتاب میدان ته را جمع کو نو دی به په سترګو ړوند ړوند قال لم حشرتني اعما وقد كنت بصيرا الله ړوند ولې را پاسولم دی میدان ته مې ړوند ولې بوځې زه خو په سترګو جوړومه الله وایي کذالک اتتک آیاتها فنسیتها تا له زما آیتونه راغلي او تا هېر کړي تا زما قرآن ته زما دین ته توجه نه وه کړې زه دې هېر کړی وم وکذلک اليوم تنسا نن زما نه هم هېرې د خدای یېره دا نه ده چې خدای په یاد کې نه دی نه نن تا سره زه د رحم څه معامله نشم کولی لوی مصیبت نن د الله د ذکر نه د غفلت موبایل دی خفه کېږئ ما دنیا نن په موبایل لګیا د سار چې پاسې ړومبې سترګې په موبایل لګي ماسخوتن چې اوده کېږي په سینې موبایل پروت دی دفتر کې بابو صاحب موبایل افسر صاحب موبایل په لاره د ټریفک پولیس موبایل او په لارو کې خلک موبایل او دا ټچ موبایل او په هغې ټوله ورځ فیسبوک دی او بل شی دی او بل شی دی بل شی دی تسبیح به د چا جیب کې ونه ویني موبایل به جیب کې پروت دی خدای یېر کړم الله یېر کا الله به موږ څنګه یاد کړي الله وی فذکرونی اذکرکم ما یاد کا دې یادو فذکرونی ما یاد کا اے مسلمانانو ما یاد کې اذکرکم زب تاسو یاد کم تاسو ما نه یادوي زما څه کار تاسو یادو ما نه یادوي زه تاسو سره مدد ولې کوم دغه پریشانۍ کې به پروت دی ټینشن کې به پروت دی ګورو به سره هم خدای یېر کړی الله یاد کې مسلمانانو لکه خدای یاد کې ذکر کوي تسبیح جیب کې واچوي لا اله الا الله دا الله ذکر کوي الله الله کوي شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه د دهلی جامع مسجد کې ودرېد
او د جمعې تقریر کې اعلان وکړ وی اے د مغولو بادشاهانو ستاسو خزانې د سرو سپینو نه ډکې دي. اے د مغولو بادشاهانو ستاسو خزانې د هیرو جواهراتو لالونو ملغلرو نه ډکې دي. اے د مغولو بادشاهانو ستاسو خزانې د دنیا د مال او د دولت نه ډکې دي، خو چې زما زړه د کم څیز نه ډک دی قسم په خدای د مغولو بادشاهانو د هغې مقابله ستاسو خزانې نشي کولی. ما زړه کې چې کومه خزانه پرته ده، زما زړه کې چې کوم څیز پروت دی، د مغولو بادشاهانو تاسو ټول چې را جمع شئ ستاسو خزانې او سره او سپینه او هیرې او جواهرات زما د زړه د خزانې مقابله نشي کولی. خلک حیران دي چې زړه کې څه پروت دی، دی پخپله وایي زما زړه کې الله پروت دی. ولذکر الله اکبر، زما زړه کې الله پروت دی. چې زما زړه کې الله پروت دی، د دې الله مقابله ستا خزانه نشي کولی. تا خزانه تا سره دشمن نشي یو ځای کولی، زما الله ما سره دشمن هم خوله راوستی شي. او هغه څنګه یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی، ډېر لوی بزرګ، هغه د الله نه یو ځل سوال وکړو د الله په دربار کې، شیخ عبدالواحد رحمت الله علیه، نیک سړی، روجې، قیام اللیل، د شپې عبادتونه. الله نه سوال کوي الله ما به جنت ته بوځې، خو درخواست کوم الله ما ته زما د جنت ملګري وښایه. دا کمې ښځې چې د سړي په نکاح کې مړې شي دا به جنت کې سړي سړي د خپلې ښځې، کومه ښځه چې د چا نکاح کې مړه شو او چې کمې پیغلې زړې شوي دي خاوند یې نه دی کړی نه دی کړی، هغه به الله په جنت کې بعد جنتیانو له ورکړي. ما ته الله د جنت ملګری وښایه. الله ورته د جنت ملګری وښولاوې. یو حبشیه جنۍ ده، په حبشه کې د فلانکي ځای کې کلي کې ده، د فلانکي محله کې ده، نوم یې میمونه دی. دا به د جنت ملګری. دا د حبشې خلک توري، اوهو خدا دلته تور دی د شکل نه، بیا په جنت کې به بیا د دوی حسن د جنت والا حسن به داسې چې هغه اوس زمونږ په نظر نه راځي او نه هغه مونږ تصور کولی شو. د فورا کونټی راواغېسته و، حبشې ته لاړ، هغه کلي ته لاړ، هغه محلې ته لاړ، هلته یې تپوس وکړه دلته څوک میمونه جنۍ شته وي یا څه کوي، د دې خلکو ګډې چیلې سره شپونکې ده، څه شوه؟ وی ګډې چیلې په مخه کړي دي، مخامخ دې خوا تللی ده، نو زه ورپسې چې کوم ځای به ګډې چیلې سره دې ورپسې لاړ. چا نه تپوس وکړه هلته میمونه څوک شته جنۍ وی دا مخامخ اونې لاندې چې ولاړه ده دغه ده، یو توره جنۍ ده او د اونې لاندې دا ولاړه ده او په مونځ ولاړه ده، مونځ کوي او ګډې چیلې سریږي او د ګډو چیلو نه غیر چاپیره شرمخان او زمري ولاړ دي. دا ګډې چیلې د دې سر اندازې نه بار نه پرېږدي، چې دا چیلې خوازي ګډه ځي ازمري ورته ولاړ دی، هغه څوکیدار دی. شرمخان د ګډو چیلو څوکیداران دي، بار یې نه پرېږدي دا ګیا ته چې دا ګډه چیلې لګي خپله ګیا وخوري، اونه تښتي او څوک یې غلا نه کي. شرمخ چې څوکیدار شي څوک به چیلې پټه کي، بل شی پې را نشي، سپی صحرایي چې دا ګډه چیلې ښکار کي شرمخان څوکیداران دي. چې سلام یې وګرځاو، شیخ عبدالواحد ورغی میمونې ته وی وی ته میمونې وی او ته څه وی؟ او ته وی وی ای عبدالواحده زما ستا د ملاقات ځای خو جنت و دلته څه کې؟ زما ستا د ملاقات ځای جنت ته دلته څه کې؟ وی ما د الله نه سوال وکړو چې الله ما ته وښایه د جنت ملګری، نو الله وی زه ورشه الله را لېږلی یم. خو یو تپوس ته نه کوم، نورې خبرې نه کوو، د کله نه ستا د دې ګډو چیلو د شرمخانو جوړه راغلی ده. دا خو د یو بل دشمنان دي، دا خو عجیبه علم. هلته ګډې چیلې دي، شرمخ د ګیر چاپېره تو دی او د شرمخ په ذریعه ستا د ګډو چیلو حفاظت کېږي. دا د شرمخانو ګډو چیلو جوړه د کله راغلی ده. او ته وی د کله نه چې زما د الله سره جوړه راغلی ده، کله نه چې ما الله سره جوړه راغلی ده، بس
دا الله د کائناتو زما د څاروو سره جوړه راغلې. ای مخلوقه د خدای الله سره جوړه وکړې. موږ سره الله څونه څه نه دي کړی او څه احسان الله نه دی کړی او معمولي غوندې عبادت یې راته لازم کړی چې دا کوه. نو موږ ټول ورځ موبایل او ټچ موبایل او تصویرونه او فیسبوک، دروغ، ټول دروغ. په دې موبایل د خدای ذکر ولې نه اورې؟ په دې د علماو تقریرونه ولې نه اورې؟ په دې د دین خبرې ولې نه اورې؟ په دې نعتونه واوره چې نه صبرېږې، نعتونه واوره، حمدونه واوره، په دې د علماو بیانونه واوره. دا غلط مې استعمالوه، الله مه خفه کوه، الله مه خفه کوه. او که الله دې خوشحاله که، د خوشحالو کارخانه الله سره ده، اب تا خوشحاله کی. او که الله دې خفه که، بیا د غمونو کارخانه هم رب العالمین سره ده، بیا به دې الله هم خفه کوي. دا لږ لږ پریشانۍ نه مه یریږئ، دا راځي په دنیا کې. دا هر چاله لږه لږه پریشاني راځي، بیمار شي 2 ورځې بیا جوړ شي. دا لږې لږې پریشانۍ په هر چا راغلي، دا راځي، دې سره ګناه راځيږي، دې سره مرتبې بلندېږي. لیکن د دشمنۍ پریشانۍ چې کله الله خفه شي، په دا سر دله ټک درکړي، په دا بچي دله ټک درکړي، په دا مال دله ټک درکړي، دغه شی بیا ښه نه دی. هغې نه دی الله مونږ ساتي. زمونږ امام ابو یوسف رحمت الله علیه کله چې د هارون الرشید زمانه کې چیف جسټس شو، د ټولو ججانو مشر قاضي القضات به ورته پخوا وي، اوس ورته چیف جسټس وایي، د هوايي کوټ هم نه، د سپریم کوټ چیف جسټس. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راغی، وایي څه وصیت راته وکړه. نو عقل دا وایي چې امام صاحب ورته ویلي وي چې ګورې نوکري دې ده، تنخوا لالکه ښه، هسې نه غفلت ته نه په وخت کې ونه شي، او ته بعد قاضي جوړ شوې بې انصافي ده نه ونه شي. ګورې د انصاف کار کوه، هسې نه د مالدار طرف ته او بادشاه طرف ته فیصله کې او غریب برباد نه کې. په کار دا وه چې دا نصیحت یې ورته کړی وی. لیکن حضرت امام ابو حنیفه ورته څه وایي؟ دا نه وایي چې عدل کوه، دا کوه. هغه ته پته وه چې دا زما شاګرد به کوي انصاف، هغه کې دا شی شته. هغه ته پته وه چې امام ابو یوسف ما ماشوم لوی کړی دی، زما غیږ کې لوی شوی دی. ابو یوسف ته ما قرآن خولی دی، ما حدیث او ما ورته مسائل خولی دی. زه پیژنم دار سبق کوي او ورته څه نصیحت کوي. استاد جي نصیحت راته وکړه، چیف جسټس شومه، د دنیا لوی جج شومه، سبق کومه. وی بچې د الله ذکر کوه، د الله ذکر کوه 2 فایدو لپاره. یو چې ته د الله ذکر کې، الله به دې مدد کوي، لوی ذمہ داری دی په سر پرته ده. د الله ذکر کې فذکر الله، ها الله به دې یادوي او الله به تا یادوي. فاذکروني اذکرکم. او دویم چې ته عدالت کې ناست یې، تا ته مدعي مدعی دواړه ولاړي او ستا په ژبه د خدای ذکر چلیږي، او ته تقریر کې او تقریر په وخت کې خاموش او د الله ذکر چلیږي. نو دا خلق بام و چې وګوره قاضي صاحب ذکر کوي، موږ بام ذکر شروع کړو. ستا د ذکر د وجې به خلق هم د الله ذکر کوي. ذکر ډېر لوی اهمیت لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره. هغه انسان چې الله یادوي، هغه انسان چې الله نه یادوي، مثال یې داسې دی لکه مړی او جمدی. د جمدي خلق قدر کوي، او چې دغه پلار یې مړ شي وي شا به زرې وړی. جمدي ته ایسی لګوي، دغه پلار چې مړ شي بیا نوم هم نه علي. خلک بیا دا نه وایي چې فلان کې قبر له وړو، وایي خدای مو بخښه جنازې راواغېست، خدای مو بخښه مړي له اوږه ورکې، د مړي کټه. بیا خلک مړی ورته وایي، بیا هغه خشته نوم نه علي، پلار نه وایي، بابا نه وایي، جنازه ورته وایي، مړی ورته وایي، خیر او خلاص. او چې جمدي وي څونه عزت یې خلک کوي، مړي باندې بیا څوک څه کوي؟ ذکر والا ته رسول الله مبارک جمدی ویلی دی، چې ذکر نه کوي هغه ته رسول الله مبارک مړی ویلی دی، مړی. او نبی علیہ السلام فرمایي، وی د دې ټولې دنیا حیات او جن دا د ما په نوم دی. ګورې وی انسان دا بدن د 2 څیزونه جوړ دی، یو ته جسم بدن وی او بل ته روح وی. دا 2 څیزونه روح او بدن. که دا روح تلار بیا ورته څه وایي؟ مړی. چې دا روح پکې وي جمدی دی، چې دا روح پکې وي ځمکې ده، او چې دا روح تیوت بیا 1 ګز ځمکه، 2 ګزه ځمکه ده. چې دا روح پکې وي
فوم بالغ و تپروتی او اعلا کټ کې بستر او قالین کې پروتی او په فوم پروتی چې روح ته اوته نو بیا په پوزه کې پروتی د جنازې په کټ کې پروتی چې دا روح پکې دی بابا جی دی قدر سلام روح ته وت ارس ختم الله وی د دې ټولو کائنات روح زمانوم دی چې زمانوم پر کائناتو کې چلیږي کائنات به جمدی وي او که زمانوم ته وت لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله چې ترسو په مخ د ځمکه زمانوم غشتي شي قیامت به ناراضي او چې کلم په دې مخ د ځمکه زمانوم بن شو روح دیوت کائنات مړ بیا به قیامت راځي وی چې کما اونا څنګه شنه ده دا زما ذکر کوي او چې زما ذکر بن شو څنګه وچه شي کم کب چې بدریاب کې زما ذکر کوي ډېرې کلاو ګرځي او چې زما ذکر یې بند که د ښکاري په دام کې به راغلي یا به د بل کب په دام کې راغلي هغه به یې تیر کړي حتی کمې اوبه چې روانې دي زما ذکر به کوي چې ودرېدې زما ذکر بند شو بیا به ترې بوی د څښا به شي او رسول الله مبارک فرمایي کمه جامه چې پاکه صفا ده زما ذکر کوي چې کله خیره نشوه زما ذکر بند شو کمه مرغه چې زما ذکر کوي دا به جمدی ګرځي مزې دې کوي زما ذکر بند شو یا به د انسان په ښکار کې راشي یا د بلې غټې مرغې په ښکار کې به راشي نو رسول الله مبارک فرمایي چې د الله کائنات دا د الله په نوم او په ذکر باندې جمدي دي خواجه ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه او ځل دا خبره کوله چې دا زه درته کوم چې دا الله نوم د کائنات روح دی دا الله د نوم د وجې کائنات جمدي دي الله نوم ختم شو کائنات به ختمې مري به نو ابو علی ابن سینا لوی حکیم دی فلسفی دی فیلسوف او عقلی دلائل والا لوی شی دی اب مجلس کې ناسته هغه ته او بادشاہ دی وزیران هم دی لوی مجلس دی نو د بزرګانو د نیکانو علما خو کار دار چې نصیحت پکې داغه د الله د ذکر صفاتونه په دې انقلاب راځي نو او ته وی ابو علی ابن سینا فلسفی دی وی خواجه صاحب یو رکوټ لفظ او دنیا کې انقلاب راولي یو الله لفظ بس خواجه صاحب خو خيارو هغه ابو علی ابن سینا ته مخ راوړو وی اے خر تو چه داری وی خر ته په څه پوهېږي اے خر تو چه داری خر ته په څه پوهېږي نو چې دی اوس یو د بادشاه لوی حکیم دی لوی حکیم او لوی فلسفی دی او ټول خلک یې قدر کوي او بادشاه لوی حیثیت ورکړی دی بادشاه مجلس کې ناستي وزیران هم ناستي او ته د بادشاه په مخ کې وزیر ته وایې خر ته په څه پوهېږي نو هغه بیا څه چل پې کېږي لکه خفه کېږي که نه خفه کېږي نو چې ابو علي ابن سینا ته یې د هغه رنګ زیړېده چې دا دې څه وایي ملا صاحب په شرمونو دی وشرمولو ما بادشاه وزیرانو مخکې د راته خر ووایي هغوی د ما څونه عزت کوي د هغوی غټه کیمې ما ته ماته خر ووایي دا رنګ یې بدلېږي 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 خولې ته بیږي په دا جمع کې او دا تاویږي چې خدای د ماته خر ووایي دا خو زه په شرمونو دی ملا صاحب وشرمولم یې لږ ساعت تېر شو خواجه صاحب ځان قصد ناغرقزه کړی و بیا مخ ور وی حکیم صاحب ابو علی ابن سینا دا څه چل در باندې وشو خولې د نه بیږي رنګ دې زیړ شو وجود دې رپېږي څه چل در باندې وشو وی تا ماته خر نه وی نور څه چل وشو خواجه صاحب ورته وی ابوالحسن خرقانی وی یو خر ده کې دونه انقلاب راوست د خدای نوم به انقلاب راولي که به نه راولي خر مې درته وی اوس لکه د ګیرګټ بدلېږي را بدلېږي خولې د نه بیږي نو خر لفظ انقلاب راولي الله نوم به راولي که به نه راولي روحاني طور چې په قسم د چا د الله نوم اغشتی دی که نه بې قصده په ټوکو کې بیا هم کمال یې کړی دی یو مثال دی یو ماشوم دی یو هلک مثال در کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه طائف ته حنین او تاس هغه علاقې فتح شوې چې واپس راته مکې سره خوا کې یو ځای کې پړاو غورځو خیمې خښې کړې دمې کوله د مانځه وخت راغی بلال صاحب ته یې بانګ ووایه حضرت بلال بانګ وی ماشومان د هغه کلي هغې خو بانګ نه و لیدی چې تر بانګ یې نه و پېژندلې هغو کافرو ټول د کلي هغه ماشومان راغونډ شو د بلال پېښې یې کولې بلال وی الله ماشومان خو کوي دا پېښې کنه بلال وی الله اکبر الله اکبر
الله اکبر. ماشومان وغه ماشومان هم دې بانګونو پیخې کوي پیخې به ته چې مونږ کې چې د ماشوم لور دی نو سې دی وي یا ماشوم زوی دی هغه څخه پورته کېږي ماشومان کې دی پیخې کوله. رسول الله مبارک صحابه ته دا واړه ونیسه وړو منډې کړې یا به پکې راونیو نور کور ته منډې کړې یا به پکې راټینګ کا هغه ته به ابو محذوره وي تیرې وس نبی علیہ السلام ته ودرو او یریدو بچې مې یریګا وی څنګه دی وایا په خېشا بوایا هغه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر وی ورپسې بیا وایا شابه څنګه دی وی هغه حافظه مضبوطه وي قرآن چې به یو د حضور پاک نورز بیا به یادو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله ای بچې دا یو ځل بیا وایا او لږ په زور وایا دا یو ځل بیا وایا په زور وایا هغه لږ په زور کړې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله وی زمخ کې وایا زمخ کې وای چې الله اکبر الله اکبر لا اله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله ورسول الله مبارک په دې سر ولدا سي لاسه خو دې چې دا پیخې د بانک په کول چې بانک اخلاص کا ابو محذوره او توي رسول الله مبارک تا وی سب دا کلمه مې لکه کې ناست مسلمان مې کا تا چې دا شهادت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دو ظلمات وي لمه کې ناس لکه کې ناس بس مسلمان مې کا کلمه وتوي په مطلب پوي کا مسلمان شو وته بچے دا پیخو والا بانک چې تابانه موي کنه دا پیخو والا زته مې د مکه مؤذن کلم دقه سي بانک بوي نو حضرت ابو محذوره چې په بانک وي دا سي به وي اشهد ان لا اله الا الله دا خو موږ دوه ځله وایو دا به سلور ځله وي اشهد ان محمد رسول الله موږ دوه ځله وایو دا به سلور ځله وي پیخید په پیخو کې د الله نوم اخلي الله ورته ایمان ور نصیب کوي نو چې ته به پیخو تسبیح د لاس کې او الله نوم اخلي رښتیا وایي خدای به تعالی کمال درکوي که بنه د الله نوم کې خو ډېر برکت حضرت ابراهیم علیه السلام ګډې چیلې یو ځل سرولې ګډې چیلې په دې ټولو پیغمبرانو خدای پاک دا ګډې چیلې سناسه سرولې د دې ځان له وجې دي چې ولې ګډې چیلې سرولې یو لکو ډېر خوش آواز او خشته آواز سره هغه ډېر په خوش آوازۍ د الله نوم واغېسته سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والهيبة والكبرياء والجبروت دا الله نوم واغېست د الله خشته صفات دي اوس دی واغېستل نو دا ښکلی اواز هم د الله لوی نعمت دی نو حضرت ابراهیم علیه السلام ورنږدې شو بچې یو ځل د الله دا نوم دغسې په خوش آوازۍ راته ووایه چې څنګه دی ووایي هغه هلک ورته بابا جي صبر راکې هغه پیغمبر دی اوس بابا جي صبر راکې وی بچې دا نیمې ګډه چیلې ستا شو ده قربان د الله د نوم نه ووایه راته هغه ورته بیا په ښکلي اواز وي سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت یاره بچې ډېر خوند یې راکړه یو ځل به بیا راته ونه وی یو ځل به بیا ونه وی بابا بیا به څه راکې وی دا باقي ګډې چیلې هم ستا شوې د الله د نوم نه قربان هرونو زموږ مینه نشته که نه چې رښتیا خبره مینه نشته دروغ نه وایو الله هلته بانګ ویلې کېږي دلته زه په موبایل خبرې کوم دا مینه ده موبایل باندې چا سره خبرې کوې ملګري سره ملګري ښه دی که الله ښه دی الله خبر ته بد بند کا موبایل هغه ته یو بانک شروع شروع صبح خبرې کو بند الته اقامت شروع دي تل ترجمات نوځي ها هلو الته هلو هلو کې او بار خبر او سم ولا زموږ د موبایل بس خبر څنګه یو جوړ یو په خیر یو منګ لړستړي کی کله کله سو کو باز ټلیفون بو کې راته څنګه خیمه بیا څنګه بیا نور څنګه نورم خیم خنو بیا څنګه نو خیمه کنه او نه ستاره نمبر به پیدا کاسي به چې تاسو کو خنو څنګه یا خدای نو څنګه خو دې شل زلو خیم کنه دا موږ خبرې یو خبره شل زل لزن
جیبونه د بشیر جان څلور دي که پنځه په جیب کې پراته څلور دي که پنځه هر جیب چې ګورې د موبایل ډک دی بهر کې زه دې خو پې دا د دې سترګو د ګناه نه خو دا غریب خلاص دی دی غم نه خلاص سترګو ګناه نه کوي هغه واړه دي ورسره او زما په خیال چې د ټولې دنیا نمبر یې به ورته یاد دي خدای ورته دا یو فلسفه او ملکه ورکړې بچي جانه داسې ده که او زما څه نمبر دی ځه هغه دی موږ د خپل نمبر اکثر نه یاد بل خو خیال یاد دي خو دا نور نه یاد او دا بیا ټول یاد دي حاصل د خبره دا دی چې هغه د الله د نوم سره مینه نشته الله دې زموږ په زړونو کې د خپل ذات مینه پیدا کړي بس نو دلته باغ ویلې کېږي هلته حلو دلته اقامت ته هلته حلو تکبیر ولا فوت چې حلو هلکه هلته تلاوت به کې ټنګي موټنګي زر په قرآن شریف باندې خبر یاد کړه خدای نیک بخته خدای مخکې دی که بنده مخکې دی سادهګانو په کوم طرف روانې شیطاني وسوسې دي هغه مینه دې ته وایي اوس نو بیا ورته وایي صبر راکړي باقي بیا ورته په خوشتي اواز وایي یاره بچې یو ځل به بیا راته وایي ای باباجي صبر راکړي ګډه چیلی خدای م راکړی نور به څه راکړي ای بچې دا ګډه چیلی سرول به غواړي که نه زه به یې دله اوسروم شپونکې به دې شم خو د الله دا نوم راته دغسې خشته ووایه وی باباجي مبارک زه انسان نه یم زه د الله فرشته یم الله راولېږلم چې ته لاړ شه زما دا خلیل وګوره چې د ده په زړه کې زما د نوم څونه قدر دی زما د نوم څومره قیمت د سره پړه کې پروت دی او څونه قدر دی دې له رب رالېږلې مبارک دې شه ودې ګټله ودې ګټله د ټولې دنیا مقابله کې د الله د نوم مقابله کې ته دنیا هم غورځې او دې پسې یو خبر را یاده شوه چې کله مړ کېده ملک الموت وله راغی نو ملک الموت د پیغمبر سره د مرګ په وخت کې لږه مشوره کوي دا د دې پیغمبر عزت دی وایي ستا ټیم پوره دی وایي لږ وخت پکې شته وایي لږ غوندې وخت دی وایي د ما یو سوال جواب پکې الله له وړی شي وایي الله ته ووایه چې ابراهیم وایي هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیله چې داسې دوست به دې لیدي چې دوست وجني زه ستا دوست یم ولې مې مړ کړې دا یو سوال جوابونه ورسوي ملک الموت وی ښه ملک الموت لاړ الله له واپس راغی وی رب مې څه وی وی رب دې وی هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیله چې داسې دوست به مې دې چېرته لیدي چې د خپل دوست ملاقات یې نه خوښه داسې دوست به دې لیدي چې د خپل دوست ملاقات یې نه خوښه مرګ خو یوصل الحبیب الی الحبیب دا خو دوست سره میلاوی بس وی عجل 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 زما روح زما صاحب بدن دا الله د ملاقات نه قربان زر ساو باسا چې دوست ته مې زر ورسه زما رونو د الله نوم چې څوک اخلي او ذکر کوي دا په مینه کېږي دا د الله سره مینه ده او که د الله سره مینه نی که نه او محبت نی دی به د خدای نوم نه اخلي او د الله یو تاتاري بادشاه په یو علاقه باندې دربن ورته وایي په هغه دربن باندې حمله وکړه خو دا تاتاریان خو ډېر ظالمان نو چې دی سیک او دا دربن د مسلمانانو خارو نو چې څنګه د حمله وکړه په دربن باندې نو چې مسلمانانو ته پته ولګي چې دا ظالم خو راغی دی خو به اوس موږ هم وجني زموږ بچي به هم وجني ښځو سره به مو سره څه کوي بس دوی ټولو اعلان وکړو چې دا کلي ورته پرېږدو تښتو ته هجرت کوو که د کلي نه ووت خو خپل کلي ته به راشه او که را نغې طاقت د مقابلې موږ نشو لرلی نو بس بل ځای به چېرته اوسېږو ټول کلي د دربند نه ووت مسلمانانو تښتېده تاتاري بادشاه چې څنګه راغی په دربند یې حمله وکړه کلي ګاډو څوک شته نه نه هلکان شته نه جینکې ټولو خلکو هجرت کړی تښتېدلي بس دوی خوشحاله شو وي زما رو به مو لیده زما د راتلو نه مخکې دا د کلي خالي پروت دی وی صاحب یو دوه کسه پکې شته وی څوک دي وی جومات کې یو دوه کسان دي وی راولې راوسته شیخ احمد دربندي رحمت الله علیه دا د نقشبندیې طریقې یو لوی بزرګ پیر دی راوسته اتکړی ورته واچولې او یو ورسره یو مرید دی هغې هم راوست اتکړی ورته واچولې تاتاري بادشاه ورته وی شهزاده وی تا ته پته وه چې زه په دې دربند راځم وی او وی زما روب درته معلوم و وی او وی ټول خلک لاړل وتښتېدل زما د یارې نه وی او وی ته ولې ونه تښتېدې اخر ولې ونه تښتېدې وی زه خو د خدای کور کې ناست یم د خدای کور ولې پرېږدم خلک خپلو کورونو کې هغې پرېښودل زه خو د الله کور کې وم د الله کور ولې پرېږدم وی اوس برته پته ولګي داسې سزا درکړم چې یاد ساتې ټول ما نه ویارېدل ته جومات کې ناست دی
شیخ احمد دربندی رحمت الله علیه چې دا واورېدل یو تیزې چغې سره وی الله، او چې وی الله نو اتکړی اوښلی دې په ځمکه پرېوتې، پو کې زولنی دي اوښلی دې په ځمکه پرېوتې، د مرید اتکړی او زولنی په ځمکه پرېوتې. چې تاتاري بادشاه وکتل او په هغې دونه غټه سر وکړو چې هغه نوکرانو ته فوج والا ته وي دا بوځئ خپل جومات ته بوځئ، دوی ته غږ ونه کړي اوس په بل غم ونړو د اوسپنې هغه اتکړی اوښلی دی نه که بل چغې د الله والا مونږ چېته ونښلی مونږ غرق نه کړي دا بوځئ خپل جومات ته. ونه په سچه د الله نوم والا په محبت د الله نوم اخلا. مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دی، انور شاه کشمیری رحمت الله علیه، مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه، په شیخ الهند سے مولانا محمود حسن رحمت الله علیه نم سبق وینو د شپې به هم تکرار کو دي طالبانو به یو بل سره سبقونه اړول، یو به واړو نورو به ته غوږ کېښود بل به واړو بل. وی ما خپلو ملګرو سره هغه دیو تلویزیون وی د انګریزۍ کې خپل تکرار کو، وی په یو ځای زم نه پوهېدم ملګري مې هم نه پوهېدل. اوس دا ځای داسې دی چې که په دې مونږ پوه نه شو نو سار له سبق دې سره تړلی په هغې مونږ نه پوهېږو. یو ملګري په هغه ځای پوه نه شو، سوچونه وی مولانا شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه به زما ډېر خیال ساتي. وی ما ته ټولو وی چې اشرف علي داسې وکړه چې ته لاړ شه او د شیخ الهند صاحب نه په دې ټکي ځان پوه کړه په دې سبق، که دا مونږ زده نه کړو وروستو سبق دې سره جوړ دی پر سباني سبق هم نه پوهېږو. ما کتاب ترخ کې واغشته شیخ الهند صاحب چې به سار مونځ له راغې مانځه نه پس به خانقاه ته ته ذکر به کوم، نو ما وی چې دې مونځ سین خلاص کړي زه به ور مخکې شم نو زه به ورته ودرېږم دا ځای به ته زده کړم. او سخت یخني ووی وی سار لاړم شیخ الهند صاحب جومات ته جمع ورکړه چې مونځ یې وکړو دې سینګ روان شو نو زه ور تیز شوم، خو بس ما نه لږه سستي وشوه دې رانه بیا خانقاه ته کوټې ته ننوتې او دنې ځان پسې کونډه لګولې. وی ما چې اشرف علي دا دې څه غلطي وکړه ناراستي دې وکړه دا به اوس څه کېږي، دا خو دلته کې دې لګیا دی خپل ذکر و اذکار به کوي، نور چې وخېږي اشراق به کوي هغې نه پس به راوځي اوس بیا به دي درس لا دا خو غلطي دې وکړه ځان سره اوس لګېم چې لږ وختي راغلی وم سب کې مخکې به ولاړم نو زه به یې لیدم ما سبق مې ورته وي دا وروستو رالې شاته دا څه وکړل. وی رالم د هغه د کمرې خوا کې ودرېدم ما ځان له سزا ورکوله چې ورېږه چې بیا داسې نه کې اشرف علي نو په یخه یخنۍ کې ولاړم کتاب مې ترخ کې نیولی دی. وی یخني مې داسې کېږي چې غلچم، خو مې چې نه همدلته به ولاړئ. وی شیخ الهند صاحب دن له لګیا د ذکر کوي لا اله الا الله لا اله الا الله د الله ذکر شروع ده. وی د دروازې سره زیر ورو اورم وی قسم د ذکر هغه کوي خوند مال راکوي، ذکر کوي خوند مال راکوي. وی چې کله نور راوخته او دا خپل د اشراق او مکروه و ختم شو مونځ وکړو او څنګه راووته ترخ کې مې کتابو وی ما ته وی چې اشرف علي څه دي و چې ما شیخ الهند ته وکتل نو په یخه یخنۍ کې زه راپېدم هغه دومره شوق سره ذکرونه کړي چې جامع د خولو شوړ پوړ په تندي د خولو به روانې وی ما ته چې حضرت دې ځای باندې نه زه پوه شوی ما نه به زما ملګري پوه دي نننی سبق بیا ګران دی نو چې دې باندې مو پوه کې. وی شیخ الهند په ولاړه لګیا شو صاحب کینونه وی نه په ولاړه لګیا شو او داسې تحقیق یې په هغې کې وکړو چې نه په الفاظو پوهېږم نه په معنا پوهېږم چې دې څه وایي نه په لفظ پوهېږم نه په معنا. وی ما ته چې اشرف علي پوه شوې وی ما چې صاحب لږ راښکته شه پوه نه شوم لږ راښکته شه هېڅ باندې پوه نه شوم. وی بیا تحقیق دوباره شروع کو وی په دې دویم تحقیق کې په الفاظو خو پوهېدم خو په مقصد بیا نه پوهېدم. وی ما ته ورته وی چې سبق اخلاص کو وی چې اشرف علي پوه شوې وی ما چې صاحب پوه نه شوم لږ نوره مخکته شه اوچت روانې لږ ښکته شه. وی اشرف علي دې وخت کې نه کېږي بل وخت به درته بیا ووایم. ګوره دا د الله سره نسبت دی. یو مثال به درکړم تاسو پېښه پوه شئ. عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی حضور پاک یو ځل ناستې وی دې کې زه ورغلم وحی راغلی وه وی چې ورغلم او کېناستم عایشې خپله بیبي ده څومره یې خوښه ده د ابوبکر صدیق لور ده. وی ما ته من انت څوک یې؟ ما وی چې عایشه تو عایشه وی من عایشه څوک ده؟
نه پیژن. ما وی ابنتو ابي بکرن دا ابو بکر لور ده ته ما نه پیژنې ابو بکر لور ستا بیبیم کړ وی من ابو بکر ابو بکر څوک دی ام نه پیژنې. ما وی ابن ابي قحافه دا ابو قحافه زوی دی وی من ابو قحافه ابو قحافه څوک دی وی او یریدم چې روانه شوم. دومره الله سره مضبوط نسبت ته چې دې وخت کې خپل بیبي عائشه نه پیژنې هغه یار غار چې ټول عمر مرګره دی ابو بکر نه پیژنې د ابو بکر د پلار نوم پیژنې چې د الله څوک دی. داسې ذکر بکې دغه ذکرت کړی ماتای دغه ذکر د بل مسلمان فضل کې اثر پیدا کوي. دغه ذکر د اشرف علینا حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه کم شخصیت ته جوړ کو. یو مثال درکو د رضا سابق سے بتا سټولو پیجند الله دې وبخي اساسو زموږ د رجوع فیصله به کو. صبیح الدین سابق سے جمعات کې ناس میں الله شاهد دی الله گواه دی دا خبره دې ما په خپل اورېدلې بلکې आवाज ما نه دا غړې ردینو کې کړه دا خبره دې په دیوبند کې وما او صاحبزاد عبدالباری جان صاحب زموږ دا عمر زو تاسو پیجند عبدالباری جان صاحب راځي یو را سره دی دریم هم د یو کس نوم واغشته خو هغه زه درته نه اخلم بده ده. درې کسان موږ په دیوبند کې سبق هم وی موږ وی چې ځو تانبون ته د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ملاقات وکړو. وی دا دریم ملګري راته وی چې مړه تاسو زګار یې اشرف علي تانوي صاحب څه کوې اخو لګیا دی او لنګري دی او پیري دی او باسکټ دی او خلکو نه پیسې او مریدان پیسې وروړي دې ته ناست په دې څه کوې ډېر بده مونږ خدای دې بې خو باسه خوله به دې کږه شي اخو لوی عالم دی یوازې داسې پیر نه دی لوی عالم دی بزرګ دی وی لرې شي بلګي مرګي نشته خو دا پیسو ته ناست او خلک پیسې وروړي واسکټ کې وتا چې پیسې وروړ لنګرونه دي مونږ وی بس هلکه که ته ځې او که ته نه ځې مونږ خدای نه لاړو ته خو ګڼې وړې وې وی بیا ته وی چې دا تماشه خو به وکړو که نه وی لاړو تانبون ته خو په لار هم دی خدای وایي لګیا د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه غیبتونه کوي. وی چې خانقاه ته ورسېدو نو دغه وخت کې مولانا اشرف علي صاحب اخیري عمر کې دی بوډا دی او بیمار دی خلک به ملاقات له راتلل خو د ملاقات قانون دا دی چې بل له به تکلیف نه ورکې دا قانون مو پیژنې بعضې خلک د یو عالم یا د یو پیر صاحب ملاقات ته لاړ شي بیا ته زینه دا ملاقات کې ضروري خبره وکړو بیا سلام علیکم بل له به تکلیف نه ورکې ضرر به نه رسې دا قانون دی. نو مولانا اشرف علي صاحب بار یو کس کېنولی د خانقاه مشر نو هغه ته به چې دا خلک پوهیو چې د ما وخت ضایع نه کړي هغه دومره کتابونه لیکلي دي دومره کتابونه چا شاګردانو چا شاګردانو چې علما وایي چې د ژوند په ورځې تقسیم کې د ژوند د ورځو نه پاڼې زیاتې نو وایي هغه چې د خانقاه کوم مشر مرید هغه وایي کوم ځای نه رالی مونږ د دیوبند نه څه له رالی مولانا اشرف علي صاحب ملاقات له وایي داسې کار دی ابدا تپوسونه کوي او درې جواب یې تیار کې ابدا تپوس کی کون ہو کہ تاسو د ځان تیار کړي کہاں سے آئے ہو کم ځای نه راغلي چې جواب تیار ہے کس لیے آئے ہیں کہ تاسو جواب تیار ہے بد درې خبرې وګورئ که دوا له راغلې وې دوا له راغلې که د مسلې تپوس ته راغلې وې مسلې تپوس ته راغلې که بیعت ته راغلې وې بیعت ته دریو کې به یو وایه ټول به نه وایه او بیا به اشارې کې نظر به روځې وایي چې هغه دا خبرې کولې مونږ له ورپېدو وی یارولو داسې هیبت را باندې را وی چې ورننه وتو وی مولانا اشرف علي صاحب ناستو مونږ ودرېدو وی کون ہے کون ہو څوک یې مونږ حضرت طالب العلم ہے کہاں سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہو کم نه نه راغلي ہم دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں دیوبند نه راغلي کس لیے آئے ہیں سل راغلي مونږ بغرض دعا حاضر ہوئے ہیں دعا لراغلی بس سابق سے ما ته وکتل عبدالباری جان صاحبزاده صاحب ته وکتل وی تشریف رکې کینه وی چې د دریم ته وکتل اکی ناسته موږ خو کې ناستو چې دریم ته وکتل چې پلاره ولا غیبت کو او غیبت کو وی دته و چې اٹھو خبيث اٹھو خبيث بس خبيث اٹھاؤ تو زور سے تو زبردستی نکالو نکل جاؤ خبيث کے بچے پر نکل جاؤ خدای بس وی سړی په پټه پټو وست موږ نه خولې پیدا چې خدای پاکه
دا څنګه دته په د پیښو دې ته کشف وای دې ته کشف مونږ یو پیژنې زمونږ عزت وکړه چې تشریف راکې کینه تشریف کې دې هغه ته یو خبيث فورا هغه وست پمنه وست بس مونږ پوه شو چې دا سړی خو د الله لوی ولی د زمانه دی مولانا اشرف علي تنوي رحمت الله علیه خو ډېر لوی سړی دی چې بار وته بل ته مې چې خوندې درکړل څنګه تا دا پیر او دا پیسې او دا خانقاه او دا دنګرونه چې نخرې دې کولې چا وته وای چا خبر کا خو بیا سړی را پیدا چې دې سره څوک کوي زه به سره څوک دا مولانا اشرف علي تنوي رحمت الله علیه دا د حاجی امداد الله سے مهاجر مکی داغه مریدو او د مولانا شیخ الهند مولانا محمود حسن خاص شاگردو او داغه مریدو دا ذکر چی کنه ذکر دا د سړی په زړه کې الا بذکر الله تطمئن القلوب الله فرمایي زنه ما مونږ وایو زړه خپه دی له پریشانه د ټینشن ګولې الله وی سال علاج ولې نه کې الا خبردار دا څه ولا خبر نه را لکه یو سړی چې تاوازو کې او اعلان وره خبردار الا خبردار بذکر الله تطمئن القلوب طالبان په پویږي دا بذکر الله مخکې شوی دی نو تقدیم د حق او تاخير دی فائدہ اختصاص ہوتے اثر الا خاص د الله پنوم خاص د الله پنوم تطمئن القلوب پزړونه مطمئن کی په بل شي نه د الله پنوم پزړه کې اطمینان راځي زمانو الله ذکر بکوي ښا لګ مهربانيو کې الله طرف ته لګ توجه کې او د الله ذکر کوي پریشانی بنی ان شاء الله ولذي وی بس معمولی به دا نه چې انسان له خامخا راځي خو هغه پریشانی چې هغه تر ټینشن ګولای ولا خوري غینه به اخلاص نو دا الله پاک یو ټیم ځان له مقرر کې سار وای ماسپخین مازیګر او پلار چې ده او زما په خیر په 10 روپے دی کې په 15 روپے تسبیح کیږي تسبیح ځان سره ساته تسبیح کې دا برکت ته چې جیب کې پرتی وي او لاس ته ورخته کو اصل مو سره لاس او جنگید نو الله بدر یاد شي دا مذکر دی الله سره تر یاد دی که تسبیح دی جیب کې نه خدای برته نه یادېږي خو جیب کې تسبیح پرتی او ګوتره یو جنگیږي الله درته یادېږي نو ذکر کوي ډېر دی موبایل او دی فیسبوکونو لا ډېر زیات زور مو ورکوي ضرورت ته پر استعمالوي تقریرونه په اوره د علماء بیانات اوره درسونه په دا فائدہ متانات خانه په خیر دی اوره فائدہ منه خبره لیکن فزول پاغي کې تصویرونه او فلمونه او ډرامې کتل قسم خدای دا دنیا کې د انسان لپاره تباہی ده او آخرت کې تباہی ده نو ذکر کوي ښا تاسو ذکر خوري آسان دی لا اله الا الله لا اله الا الله زر پیره چې ان شاء الله هر مسلمان روزانه وایي ښا لږ وخت په لګي زر پیره وایي او چې سل پورا کې لا اله الا الله نو سلو په سوای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا سل ډیر زر کېږي په اسانه کېږي او یو درود شریف وایي درود شریف فضیلت پرته چې د بل وخت بیان کوم ان شاء الله ماسخوتن چې خصوصا سمله نو درود شریف وایي یو 200 پیری خامخا وایي هر یو درود اللهم صل چې راضي ویل شي خدا موږ کې چې کوم وایو درود ابراهیمی دا بیا ډیر بهتر دی